ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون آیا تاسې کله غور کړی دی دغه تخم چې تاسې یې کرئ له دغو نه کښتونه تاسې رازرغونوئ او که د هغو زرغونونکي موږ یو لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون که موږ وغواړو نو دغه کښتونه به بوس وګرځو او تاسې به د راز خبرو جوړونکي شئ چې پر موږ باندې خو برعکس تاوان راغی بلکې زموږ خو بیخي نصیب خوار شوی دی أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون تاسې کله په غړېدلو سترګو کتلي دي دغه اوبه چې تاسې څښئ دا تاسې له وریځو نه راورولی دي یا د دې وروونکي موږ یو لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون که موږ وغواړو نو دا به سختې ترویې کړو نو ولې شکر نه باسئ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون کله مو دا فکر کړی دی دغه اور چې تاسې بلوئ د دې ونه تاسې پیدا کړې ده او که د هغې پیدا کوونکي موږ یو نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم موږ هغه د در په زړه کولو وسیله او د اړو کسانو لپاره د ژوند متاع ګرځولې ده نو ای پیغمبره د خپل عظیم پروردګار نوم په پاکۍ سره یاد کړه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون نو نه زه د ستورو په ځایونو باندې قسم خورم او که وپوهیږئ نو دا ډیر لوی قسم دی چې دا یو لوړ مقامی قرآن دی په یو محفوظ کتاب کې ثبت هغه د نه مسح کوي مګر پاک خلک یعنې په اوداسه سره